ما پر چپل لاس باندې نقشه ده د محمد د نوم چې ځین جوړېږي زما دپاره پرسته لاس اودس وچول څه ګورې یو خو دا زموږ خلک نه دي ما د دې کتاب کې وکتله د یو چا سبزیانې راوړې ولې او یو دارالعلوم دیوبند نه داسې د الله نوم په زور د یو شي څه د الله نوم جوړې که یو درې دي کې دی لږ کوږ کوږ دی رالی ګوره دا نوم دی دا حال دا نوم دی دا نوم دی دا فلان چې داسې صفا صریح داسې خوشخطه محمد نه وي لیکلی یا داسې بل څه نه وي لیکلی خبره مې سر خلاص وکړه نه سوه هسې وروره په زوره د یو شي څه د الله نوم مه جوړوئ په زوره د یو شي څه په ډوډۍ کې وایي دا د الله نوم ورختلی یوه ورځ یو ګوی خیرات کړی و نه دی همڅه کیسه ده وایي زما د لور په لاس کې د الله نوم ورختلی دا ته یوه ورځ په افغانستان کې په کوم ځای کې وه پر مخ چې د الله نومونه راختلي و نه د دنیا ننداره د ټي وي والا ورونې هغه دغه ښایسته نجلۍ دې ورګه درنۍ د الله بنده د دغه الله د نامه والا نافرماني دې شروع کړې هغه وایي دا کور د پټه که تا وګورې دنیا ته وښکاره کړې دغه د شیطان اثر دغه د شیطان علامات دي چې تا و دغه ته راوباسي شریعت نه دی نه داسې معجزو ته نه داسې کراماتو ضرورت لري چې دلته د الله نوم ښکاره شو دلته د محمد نوم ښکاره شو دلته د چشم نوم ښکاره شو موږ د دا شانو بغیر الله منو محمد منو د هغه دین منو دا رقم د شیګانو په کوچنیانو آیاتونه لیکلي د یهودیان ټیک دی الله خپل قوت داسې ښکاره کړي خو دا شان ته باید مسلمان دغه ورني وایي زه چې غسل کوم صرف پر ټوله بدن باندې اوبه تېروم زما غسل ټوله بدن یعنې پز او خوله پرېږدې که پز او خوله پرېږدې بیا خو غسل نه دی صحیح په غسل کې څو فرض دي درې یو خوله باندې اوبه ګرځول په پز اوبه ګرځول او په ټوله اوبه بدن ته که خالي ټوله بدن باندې ګرځې خوله او پز پرېږدې دا نه خیره ده وسوسه نه دا لاس د محمد نوم لیکل ته بیا ما د پټ راسه زه به دا ستا لاس هم وګورم چې هر یو دی چې واقع محمد دی او که نه وایي چې اودس کوې لاندې د مځکې څه اوبه پر کالۍ باندې مښتي دا څنګه معلوم شو چې حاجي نه معلومه شوه چې سړی وسوسېد چې هر څو مښتي هر څو مښتي دا کپړو ته هېڅ تاوان نه رسېږي مستعملې اوبه دي مستعمل اوبو باندې هغه ناپاکه نه دي پاکې دي خالي شی نه شي پاکولی چې برته اودس دا نه شي پاکولی ته ما سره باره دا پرچې چې هر چا لیکلی دی بیا ما سره په کمره کې ملا اوس دی نه ورک شي سبا بیا درته مدرسه عربیه